دوستانو تاسو غواړئ په آیفون موبایل کې خپل پرسونل تصویران خپل پرسونل ویډیوګانې پټې کړئ بیا چې هر څوک له تاسو موبایل واخلي نو کله چې دوی ستاسو په موبایل کې ګیلري خلاصه کړي نو هغه پرسونل تصویران هغه پرسونل ویډیوګانې به دوی ته نه راړوي ځکه هغه به تاسو په موبایل کې پټې کړي وي نو که چیرې تاسو هم غواړئ په خپل آیفون موبایل کې پرسونل تصویران پټ کړئ پرسونل ویډیوګانې پټې کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې پیدا واخلي نو نور وخت مه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستانو اول زه راځم په خپل موبایل کې ګیلري خلاصوم دلته څو تصویران او ویډیوګانې پټوم تاسو ته هم طریقه درښیم دوستانو دلته تاسو هر شی پټوي هغه که تصویران وي که ویډیوګان وي سمبل تاسو په هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ کله تاسو په هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې ګورل موږ سره شیر بټن دا سمبل په دغه شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ به تاسو لاندې راسي لاندې ګورل موږ سره اپشن دی هایټ په نامه په دغه هایټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا به سمبل په دغه هایټ ویډیو اپشن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په هایټ ویډیو اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو تاسو کتلی سئ موږ سره هغه ویډیو پټه سوه د غیر کم په واري ډیر شان پټول پورته ګورل موږ سره سلیکټ بټن دا سمپل په دغه سلیکټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو هر تصویر هر ویډیو پټوي سمپل هغه د تاسو روخیاس لاندې ګور بیا شیر بټن دا سمپل په دغه شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي لاندې ګور بیا موږ سره هایډ اپشن دا سمپل په دغه هایډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا په هایډ اپشن باندې کلیک وکړئ کله سم تاسو په هایډ اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو تاسو کتلی سئ چې کوم تصویران ویډیوګانې چې موږ ورښولي وي هغه هم پټې سوې د غیر کوم دوستانو اوس که چیرې بل څوک له تاسو موبایل واخلي او د ګیلري خلاصه کړي که چیرې دلته اوس ګوره موږ لاندې راسو دوستانو دلته یو اپشن دی د هایډن په نامه په دغه هایډن کله مو کلیک وکړو نو کوم تصویران ویډیوګانې چې موږ پټ کړي وي هغه په دغه اپشن کې رااړوي نو بیا چې هر څوک له تاسو موبایل واخلي هغه پټ شان خو دلته کتلی سي نو راځو اوس دغه هایډن اپشن له دغه ځای ختموو نو دې لپاره به تاسو سمپل په خپل موبایل کې سیټینګز خلاص کړئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې سیټینګز خلاص کړئ دلته به تاسو د فوټوز په نامه یو اپشن پیدا کړئ ګوره دغه اپشن ده په دغه فوټوز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په فوټوز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې ګورل موږ سره اپشن دی د هایډن البم په نامه دغه اپشن به تاسو اوپ کړئ کله چې تاسو دغه اپشن بند کړئ اوس راځو ګور زه ګیلري خلاصوم نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې هغه هایډن اپشن له دغه ځای ختم سو اوس هر څوک له تاسو موبایل واخلي نو کوم تصویران کوم ویډیوګانې تاسو پټ کړي وي هغه به دلته نسي کتلی د هر کوم دوستانو که چیرې تاسو بیرته کتل سمپل تاسو د موبایل سیټینګز خلاص کړئ دلته فوټوز راواړوئ او دغه هایډن البم اپشن بیرته آن کړئ نو بیا دغه اپشن بیرته ګور تاسو ته دلته راړئ هغه پټ شان بیا بیرته تاسو دلته کتلی سئ د هر کوم دوستانو کوم چیرې په دې کې یوه ویډیو یا یو تصویر بیرته ان هایډ کوئ ښکاره کوئ مو نو هغه به تاسو څنګه کوئ سمپل به دوستانو تاسو په هغه اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په هغه اپشن هغه تصویر یا په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې شیر بټن ده په دغه شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې ګورل موږ سره اپشن دی د ان هایډ په نامه په دغه ان هایډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ان هایډ اپشن باندې کلیک وکړئ نو هغه تصویر به بیرته ان هایډ سي بیا هلته په ګیلري کې و هر چا ته راړوي نو دوستانو د دغه اپشن سیټینګ په ذریعه سره تاسو کولی شئ په آیفون موبایل کې پرسونل تصویران او پرسونل ویډیوګانې پټې کړئ کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان